پیغمبر له الله ډېر طاقت ورکړي. حدیث پاک کې راځي چې د یو پیغمبر طاقت دا د 100 جنتیان عمره دی، د 100 جنتیان عمره، او د یو جنتی طاقت د دنیا د 40 ځوانان عمره دی. نو د پیغمبر طاقت تقریبا دومره دی لکه 4,000 سړي چې وي، د 4,000 سړو برابر د پیغمبر طاقت دی. نو سلیمان علیہ السلام هم پیغمبرو، گنی بی بیانے وے، اللہ قوت و طاقت ورکڑیو او مجاہدو، زبردست جہاد بے کو، او دا جہاد دا پارا اسونا اوخان اتیان اغا زمانہ کی چکم لخکرو اور سرو پیریان او دیوان چی دا چا تابی وے اغا تبیا بل سشے دے ورسره ډېر سخیمو، مجاهدم دی او سخیم دی. په کومه علاقه چې به ته د سره څومره لښکر به و، د هغې ټول لښکر د خوراک او د څښاک انتظام، دا خو هسې د حکومت په ذمه وي، خو ده به د میلمستیا انتظام کو. عامه ډوډۍ دالونه به یې پرې نه خوړل لکه د میلمستیا انتظام. او په وطن او علاقه کې چې څومره خلک مسکینان او فقیران به و، د هغې دپاره د بیت المال نه مستقل راشن به تقسیمېده. دا څوک نشي ثابتولی چې د سلیمان علیه السلام په بادشاهۍ کې یو سړی دی اوږي یا د ناري، یا د بربنډي یا د کورني، دې ته بادشاهي وایي. پیغمبري او بادشاهي دواړه د کمال. یو ځل یې ماسخوتن قسم وخوړه، انسان دې بیا هم کله کله خطا شي، وی زما دا 100 بیبیانې دي، دې ټولو ته به زه راتلل کومه، او الله ذوالجلال به د یوې شپې نه زما د دې 100 ښځو نه 100 بچي پیدا کوي، 100 زامن، بچي نه 100 زامن، او چې دا 100 زامن زما پیدا شي، دا ټول به د الله په لار کې مجاهدین. انشاءالله یې هېر شو. دی ونه وی چې انشاءالله زه به دا کار کوم او زه به د 100 بیبیانو له راځم، انشاءالله لفظ یې ونه وی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی د بخاری شریف حدیث تے امغسی اکڑا پاغش پاغ 100 بیبیانو تراغے، لیکن یو بی بی هم د پارمان باندې پورا نشوا. صرف د یوی بی بینا یو بچی پیدا شو، اغم نامکمل نیمګړی دی په تخت شاهی باندې ناستو، او هغه دایي ولره کوټې غوندې نیمګړې په ټوکړه کې بند د غوښې یو ګوټې راوړه، وی صاحب دا ستا د هغه یوې بیبي نه بچی پیدا شو، دا نامکمل. دا قرآن حکیم کې چې راځي که نه، ولقد فتنا څنګه د سلیمان والقینا علی کرسیه جسدا، مونږ ورته په کرسۍ د پاسه هغه وجود ورواچو، هغه دا شی دی. هغه دایي ولا هغه نامکمل بچی راوړه، دا یې د هغه یو بیبي نه پیدا شو، دا هم نیمګړې دی، مړ تشه غوښه ده. بعض خلق ورونو دلته کې ډېرې بېځا یا غلطه قصې کړې دي، بعضې دا ضعیفه او باطلې خبرې بعضې تفسیرونو کې هم شته چې د سلیمان علیه السلام سره ګوته وه، او هغه ګوتې په ذریعه بادشاهي کوله، او هغه ګوته ته بیا پیري یوړله، او هغه دریاب کې پرېوته، او په کور کې یو ښځه وه، هغې د بوتانو عبادت کوله. تصویرونه دا ټولې غلطې خبرې دي، دا په پیغمبر الزام دی. د پیغمبر په کور کې د بوتانو عبادت کېدل، او بیا پیغمبر جادوگر نه چې د جادو په ذریعه باندې حکومت کوي، دا غلطې خبرې دي. اصل دا ده، دا یو ازمایش و چې د قسم وخوړه چې زه به 100 بیبیانو ته راتلل کوم، او د هر یوې نه به یو مجاهد بچی پیدا کېږي، شهسوار مجاهد، الله لار کې جهاد بقي. انشاءالله یې هېر شو، الله هغه ټولې خبرې وتاسې هغه هېڅ ونه شو د هغې، یوې ښځې نیمګړې بچی پیدا شو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، بخاری شریف کی حدیث ہوئی کہ انشاءاللہ یہ ویلے وے نہ دے 100 خزو بسل بچی شویو، او سن کے دوے ہر یو بدا اللہ پلار کے عظیم مجاہد ہو، شاخ سوار مجاہد ہو. انشاءاللہ یہ رونو دا دین مسئلہ دا دا چې کم یو کار سړی د راتلونکي زمانې د مستقبل سره تړي، انشاءاللہ دې ورسره وي، دا مسئله ده. لکه مثلا یو کور جوړی، نو انشاءاللہ زه به کور جوړوم، ډیوټۍ له ځې چېرته ځې، یاره زه دغه ته ځمه سار له به که خیر زه خپل ډیوټۍ له ځم. انشاءالله انشاءالله څه معنی؟ که د الله خوښه شي، نو که د الله خوښه شي دا کار کېږي، که د الله خوښه نه شي خو نه کېږي.
د نبی علیہ السلام نه یو انسان راغی یو سړی او د یو شي تپوس یې ترې وکړ د پیغمبر علیہ السلام مبارک هم انشاءالله ير شو چې ير شو وحی بنده شوه بعضې ښځو پراپیګنډې کولې بعضې مشرکانو د نبي علیه السلام متعلق پراپیګنډې شروع کړې یو ښځه به مشرکه په مکه مکرمه کې هغې وې دله خو هغه خپل شیطان اوس نه راځي عیاذا بالله جبریل علیه السلام ته یې دا غلط نسبت کو 15 ورځې پس حضرت جبریل علیه السلام راغی 15 ورځې وحی بنده وه دا آیت نازل شو ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله چې یو کار کې چې سبا به کوم انشاءالله ورسره خامخا وایه انشاءالله که وسره ونه وی راسې مه کوه بیا نو نبی علیہ السلام مبارک په خپله انشاءالله ير شو 15 ورځې وحی بنده و 15 ورځې پس حضرت جبریل علیہ السلام راغی نو د دین مسله رونو دا ده چې کم کار کې او د راتلونکي زمانې اراده دي چې دا کار به زه کوم نو دا به ورسره وی که د الله خوښه شي که پښتو کې درځي داسې وایي که د الله خوښی او د الله رضی او که عربی کې وی نو انشاءالله معنا څه که چرته شاء الله د الله خوښه وه نو ډېره ښه خبره ده بغیر د الله د خوښې نه څوک کار کوم ځای کولی شي د چا نه چاته نظر ولګي نظر د خړه نه لګي او ته پوه شو چې زما نه خو د دې سړي نه ښه شو او زما دا نظر ورته لګي دته څه نقصان پیښیږي نو وی ما شاء الله کان وما لم یشأ لم یکن لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم دا وایا او که په عربی کې نه درځي نو پښتو کې وایا الله چې څو غواړي کېږي او چې څو نه غواړي نه کېږي دا خو هر سړی ویلی شي که نه الله چې څو غواړي کېږي چې څو نه غواړي هغه نه کېږي لا حول ولا قوة الا بالله دا ورسره ووایا نو ستا هغه بد نظر به هغه ته نه لګي نو ګوره هر څیز کې د الله خوښه شامله که رب العالمین به د امداد وکړي نو حضرت سلیمان علیه السلام انشاءالله و نوې چې وی نوې نبی علیه السلام فرمایي چې شی هسې لاړ یعنې بچو هغه سلو ښځو بچي راونړل که ویلې وي سلو واړو به زامن راوړی او هر یو به د الله په لار کې مجاهد دا د جهاد سره د شوق په دې سوچ چې زما د مسل الکان پیدا شي او مجاهدین به یې رونو اسونه ساتلی وو سار او مازدیګر به په اسونو باندې لاس راښکه لکه اس باندې سړی په دې شا لاس راکاږي په دې سټ ولا لاس راکاږي خوشحالي ورته هغه زمانه کې خو اس داسې و لکه دې زمانه کې چې توپ او ټینک څنګه شی دی یو ځل د مازدیګر نه پس دا اسونو چې کم مشر و هغه ته یې دا ټول جنګي چې کم اسونه یې دا را مخامخ کا لږ زه معاینه کو لکه یو کمانډر ان چیف یا یو بادشاه راشي هغه د هغه خپل فوج د هغه ګوري هغه پریټ او هغه قصې پسې هغه تماشه کوي دارنګې نه وي دا خپل زما چې څومره اسونه دي شاه سواران دي را مخکې کې لږ اندازه لو لکه عمر او ژوند یې ټول په جهاد فی سبیل الله کې تېر شو اسونه یې را مخامخ کړل دله یې ډېر زیات خوند ورکړ کله یو اس باندې لاس را کله بل باندې او اسونه مختلف قسمونه دي خبره دې ته ورسېدله چې نور په پرېوتو شو نور پریوزی حتی توارت بالحجاب نور بس تقریبا پریوزی اوه خدای دا مې څه وکړل دا خو د مازدیګر مونځ رانه لاړ نور قریب دی چې پریوزي اوس دې وخت کې چې دا اودس کوم مونځ کوم خو نور به پریوتي د اسونو د برکته دوه کار یې وکړل یو خو الله ته سوال کو چې یا الله دا انور له غوندې ودروه چې زه د خپل مونځ وکړم ټیک ته غلطي زما شوې ده خو ما د الله په لار کې د اسونو تماشه کوله د هغې معاینه مې کوله نو خدای ما نه دا کار وشو دا انور راته ودروه نو یو روایت کې راځي چې رب العالمین دا سوال قبول کړ نور یې ورته په انتظار که ودرو د خپلو ملګرو سره مونځ وکړ د هغې نه پس د دې سونو د وجې د ما نه دا مونځ پاتې شو قرآن حکیم کې الله فرمایي فتفقه مسحا بالیمین والاعناق داسې دی که نه شروع یې پرې وکړله وی را دې خوا کې اسونه ټول ذبح کړل حلال یې کړل زر اسونه په یو وخت قربان کړل حلال یې کړل اسونه اوس هم زمونږ په د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب کې خو دا مکروه تنزیهي د غوښه خوړل راجح قول دا دی یو کې مکروه تحریمي راځي یعنی بهتره نه ده چې سړی یې وخوري خو شافعي صاحب او مالک صاحب او د احمد ابن حنبل مذهب دا دی چې دا غوښه پاکه ده حلاله ده هغوی یې خوري او د هغې شریعت کې هم خوړل جایز زر اسونه یو وخت کې قربان کړل او ذبح یې کړل حلال یې کړل ولې د دې د وجې نه ما نه مونځ پاتې شو وبکې څوک داسې اوس د دوکاندار د لاسه د دوکاندارۍ د وجې نه مونځ پاتې شي دې به د هغه لږ وخت هغه ګټه د الله په لار کې خیرات کي سوال نه پیدا کړي زمیدار نه د خپل ګوډ او د خپل زمیدارۍ د وجې د ماښام یا د ماسپښین مونځ لاړ شي دې به داسې وکړي ورېږه یو ګېډی ګني خیراتي ورکوم ځکه په دې د ما نه مونځ لاړ یو دړی لوګان خیراتي ورکوم ځکه د ما نه پې مونځ لاړ داسې که چا وکړل بیا به تې مونځ نه ځي نه اکثر مونږ مونځ له هېڅ اهمیت نه ورکوو
خلک خپل کاروبار کوي ماسخوتن چې فارغ وي دا مونږ به ټول په یو ځای دا ډېره خطرناکه ګناه ده نو دومره سخي دي چې هغه ټول ذبح کړل او خلکو ته وی زه خیراتي غوښه چې څومره وړی نه وړی یو ځل یې د الله نه سوال وکړ بادشاهي هم درنه ده او پیغمبري هم درنه ده وی الله ته خو بندوبست کړی دی ټول مخلوق او ما له دې ډېر لوی طاقت را کړی دی ځکه تېره جمعه مې ویلي چې سوال یې څه کړی رب هب لي ملکا لا ينبغي لاحد من بعدي خدای داسې بادشاهي راکړي چې تر قیامته پورې بل څوک داسې بادشاهي ونه کړی شي او الله ولا هغه سوال قبول کړی نو غله ډېره وه پیریانو دیوانو به یې خدمت کو او خوراکونه او میوې ډېرې وې وی زه دعوت کوم ټولو سیزونو له ډوډۍ ورکوم الله وی موږ په دا کار نه شي کولی وی الله ته اجازت راکړ ستا اجازت غواړم وی ښځه در مې کې اجازت غنمان او چې په هغه زمانه کې څومره غله ده خو چې په پیریانو یې کار کو هغه یې وکړل او د دنیا خوراکونه هر څه یې را جمع کړل او د دریاب په غاړه یې د ډوډۍ انتظام برابر کړ بعد یې تابع و ما تېره جمعه کې درته ویلي و هوا یې پې چالو کړه چې تاسو په دې لګئ چې دا خوراک څښا نه شي پیریان دیوان یې مقرر کړل چې دې ته څوک څه نقصان ونه رسوي پخلی لګیا دی پخلی کېږي د کبانو خپل خوراک تیارېږي او د مارغانو خپل تیارېږي د انسانانو خپل تیارېږي د پیریانو خپل خوراک د هر چا خپل خوراک تیارېږي لګیا دی او ما تېره جمعه درته پوره تفصیل ویلی دی چې مارغانو په ژبو دی پوهېده او د په خبره هغوی پوهېدل هغې سره به هم خبرې کولې چې هر څه تیار شو الله نه مشوره واغشته ځکه پیغمبر په هر کار کې د رب العالمین سره مشوره کوي وی الله خو ډوډۍ شروع کوم خو د کم مخلوق نه مخکې شروع کوم وی سلیمان ستا خوښه ده چې چا نه شروع کې وی د کبانو نه مخکې شروع د هغه دا خیال و چې دا کبانو ته به زه اواز وکړم ټول به د دریاب دې غاړې ته راغونډ شي او داسې یو له شل بوجۍ به ورغورځوم نو کب به څومره خوراک کوي یو کب چې 15 شپږ دانې غنم وخوري نو پې مړېږي یا یو چټاکۍ غوښه چې وخوري نو زه پې موړ شي زیات نه زیات نیم کیلو غوښه چې وخوري نو مضبوط کب پې مړېږي نه ما د هغې انتظام کړی دی او د یوې ورځې د ډوډۍ بندوبست میلمستیا د یو وخت نه ده د پوره ورځې میلمستیا ده لا ولې وی د کال میلمستیا کوم وي دا خو بلکل نشي کولی وی د میاشت کوم وي دا هم نشي کولی وی ښه ده یو ورځې به وکړم وي دا هم نشي کولی دی یې تمنا وه وی د یو وخت خو به وکړم وي ښه ده ده د ورځې نه وخت لراله خبر نو ویزا ټیک شوه اعلان وکړه ستا اواز به زه د دریاب د ټولو کبانو ته او د حیواناتو ته ورسوم په دریاب کې په لکو نه په اربهاو حیوانات او مختلف قسمونه دي څوک د انسان په شکل او څوک د بل شي په شکل څوک د بل شي په شکل مختلف قسمونه دي اواز یې وکړه ټول راجمع شو وی تاسو زما نن میلمانه یې خوراک به زه در کوم زه به د دریاب دې غاړې ته در غورځوم او تاسو پې ټیل ټال نه کوئ ټول به خورئ د ټولو خوراک به رسي نه چې څوک به پاتې کېږي لکه اوس هم بعضې خلک اعلان کوي که نه هلکه خدای موخه ګڼه ده خو ګزاره کوئ ټول به وخورئ خو څوک مخکې څوک وروستو ډېره ښه یو کب خوله راوچته کړه چې راوچته یې کړه نو یوه جامع د هغه غلې چې هغه په څو میله کې هغه انتظامات یې کړي یو طرف ته کېښوده او بله جامع بل طرف ته کېښوده خو چې شی یې راغونډ کړ سکنجه راغونډه شوه چې څومره خوراک و ټول په یوه نوړی د هغه کب ګېډې ته ورسېد دقسې حق دق پاتې شو چې کاکا دا څه وشو چې څه وه خو د یو خوړل دا نور کبان به څه خوري او دا نور خلک به څه خوري نو سړی خفه شي له غوندې که نه وایي خو هر څه تا خلاص کړل کب ته وایي اوس په خبرو د حیواناتو خو پوهېږي قرآن حکیم کې راځي تېره جمعه مې درته ویلي هر څه خو تا خلاص کړل دا دې نورو ته رې څه پرېښودل هر څه دې خوړل کب ورته وایي میلمه ته څوک داسې رټ جواب کړي لکه دا ما ته چې دې وکړه زه خو تا نن میلمه کړی نو بس دې پوه شو وی روزانه ما له الله دوه وړی دومره راکوي لکه دا چې څونه مې ستا ده وخوړم دوه وړی نو نن چې ستا میلمه شوم د الله نه دې زه په ټیکه واغېستم نو یوه دې راکړه او یوه مې پاتې شوه وږې به ګرځم وږې به ګرځم رونو داسې ده که نه ده رزق څوک ورکوي الله ذوالجلال ورکوي قسم ده چې رزق مونږ خلک وایو که غلا مې ونه کړه د لوږې به مړ شم که ډاکه مې ونه کړه د لوږې که رشوت مې وانه غي بچي به مې څه خوري او الله یو ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها د دې ټولو د رزق او د روزۍ ذمهداري د رب العالمین په دریاب کې څومره حیوانات د ټولو روزي نه پټی شته او نه کاروبار شته او نه څه ډیوټي شته او نه ځمکې شته او نه دکاندارۍ شته او نه چېرته منډۍ شته او نه سبزي منډۍ او ټولو له الله رزق ورکوي ته وایې خو دا دونه رزق به د کمې خوري دا خپل بچي به خوري دا بچي لویږي څنګه دا دومره کبان پکې د کم ځای نه راځي مضبوط حیوانات
په دا ځمکه کې دننه وګوره داسې حیوانات چې هغه د ځمکې سر ته هم نه روځي چینجي او داسې ځونه ځمکه کې دننه لویږي چا له الله په لرګي کې رزق مقرر کړی دی چا له الله په کاڼي مقرر کړی دی چا له الله په اوبو کې چا له الله په وچه رزق مقرر کړی دی څوک په هوا لوځي خو روزي رسان الله دې ټولو له رب العالمین رزق ورکوي بس وی الله زما توبه ده پاس ما ته پته ولګېده چې بغیر ستانه د مخلوق روزي او رزق بل څوک نشي پوره کولی